د یو چشمک په وهلو سره په نړۍ کې څومره تغیرات راځي؟ د انسان هر چشمک وهل د یوې ثانیې څلورمه برخه وخت نیسي. کله چې موږ یو چشمک وهو نو په نړۍ کې څه تغیرات راځي؟ دا سمه ده چې د یوې ثانیې څلورمه برخه زیات وخت نه دی، ولې په نړۍ کې چې کوم تغیرات راځي باور به مو ونه شي. په دغه کم وخت کې په کائناتو کې 15,000 ستارې رامنځته کیږي او 300 ستارې له منځه ځي او منفجر کیږي. 15 میلیونه سیارې جوړیږي چې ستوري نه لري او په کهکشانونو کې سرګردانه ګرځي. لمر په یو چشمک وهلو سره 115 میلیونه ټنه هایدروجن سوځوي چې دغه هایدروجن له سوځېدو څخه 9 ټریلیونه ژوله انرژي تولیدیږي. 10 دانې سیاهچالې رامنځته کیږي. دا یو چشمک چې موږ یې وهو په کائناتو کې د 528,250 کیلومتره په اندازه پراخوالی راځي. ملک وی یا د شیدو لاره کهکشان د 250 کیلومترو په اندازه باندې ځای په ځای کیږي، یعنی تغییر مکان کوي، او د 125 مترو په اندازه کې پراخوالی راځي. د اندرومدا کهکشان موږ ته د 28 کیلومترو په اندازه نږدې کیږي. په دغه کم وخت کې لمر 4,943 کیلومتره حرکت کړی دی. هر انسان په ټول عمر کې په اوسط ډول 650 میلیونه چشمک وهي. نو هر کله مو چې چشمک واها نو فکر وکړئ چې په نړۍ کې څومره تغیرات راځي.